په تاسو کې کوم څوک فیسبوک استعمالوي په نننۍ ویډیو کې یو سیټینګ درته ښایم چې ډېر زیات امکانات شته چې په راتلونکي کې مو ډېر غټ مشکلاتو څخه بچ کړي. د ویډیو په جریان کې به دا بیان هم درته کوم چې کوم مشکلاتو څخه تاسو بچ کوئ شئ او سیټینګ هم درته ښایم. دې لپاره به خپل فیسبوک ته راشئ. فیسبوک کې به پوسټ ته راشئ او پوسټ کې دغه پبلیک ګورئ، دې باندې به کلیک وکړئ. پبلیک کې به سیمور کې اونلی می او دلته به دا چیک مارک کړئ، دا به سیو کړئ. کله هم چې دا سیو کړو دا اوس تاسو ته فایده سره رسوي. الله پاکه تا نه کوم داسې تصویر خپور شي په فیسبوک کې چې ته نه غواړې چې هغه خپور شوی وي، ستا موبایل د ماشومانو سره دی یا بل چا سره دی، داسې یو تصویر چې شاید ته یې خپرول ونه غواړې خو هغه در څخه خپور شو، نو که چیرې تا دا سیټینګ کړی و بغیر له تا څخه بل هیڅوک هم نشي کولی چې دا وګوري. دا یو تصویر زه خپروم، دا ما دلته شیر کړه، دا صرف اوس زه لیدلی شم. دلته وګورئ دغه کلپ نشان هم دی، نو دا صرف زه لیدلی شم، زما نه بغیر بل هیڅوک هم نشي لیدی. نو که چیرې تاسو دغه سیټینګ کړی و او کوم داسې څه درنه خپور شوي و او دا سیټینګ هم کړی و، بیا نو مه ورته خفه کېږئ ځکه بغیر له ستا څخه کوم څه چې تا خپاره کړي دي هغه هیڅوک هم نشي لیدی. نو هغه سمپل څه وکړئ، ډیلیټ یې کړئ. زما شخصي نظر دا دی چې تاسو واړو ته د دې سیټینګ کول خورا ضروري دي، خاص کر هغه چا لپاره چې فیملی استعمالوي، نو دوی لپاره دغه سیټینګ کول خورا ضروري دي. کله چې بیرته تاسو داسې یو څه پوسټ کوئ چې غواړئ چې ټول خلک یې وګوري، نو هغې لپاره به بیرته څه وکړئ، پبلیک ته به راشئ، دلته به د پبلیک باندې کلیک وکړئ. خو که بیا هم ته وایئ چې نه ټول دې نه ګوري، صرف زما کوم ملګري چې ما سره فرینډ دي هغه دې وګوري، نو بیا به څه وکړئ، فرینډز باندې به کلیک وکړئ. او که بیا هم ته سوچ کوئ چې نه ملګرو کې دې څو مشخص کسان وګوري، نو بیا به څه وکړئ، د لاندې اپشن باندې به کلیک وکړئ، فرینډز ایکسپټ، دې کې به ملګري ورته خوښ کړئ چې څوک دې نه ګوري. او که وایئ چې نه څو مشخص کسان دې وګوري، نو بیا به څه ورته وکړئ، سپیسیفیک فرینډز، دې کې به هغه مشخص کسان ورته انتخاب کړئ کوم چې تا سره دي او غواړئ چې هغه څه ورسره شیر کړي، نو هغې نه پس به څه وکړئ، ډن باندې به کلیک وکړئ. خو دغه لاندې چیک مارک به نه ورکوئ ځکه که سبا لپاره به ستا سیټینګ همغه اونلی می باندې پاتې شي، که څه شیر کېدل نور چاته به نه رسیږي. نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ.